د پنجشیر لنډغر احمد مسعود ظاهر هم له افغانیت منکر شو، خو استاد جاوید مومند د ورین یون غاښماتونکی ځواب ورکړ. احمد مسعود کله ولې له افغانیت انکار وکړ او په ځواب کې یادین یون او استاد جاوید مومند څه وویل؟ بشپړ حال په دې ویډیو کې وګورئ او افغان میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د لنډغر احمد شاه مسعود لنډغر زوی احمد مسعود چې د پلار د نوم خاطر یې ونه کړ او د خپل پلار نوم ځان ته منسوبوي، له ټولنیوز سره په خپله نوې مرکه کې په مطلق او ښکاره ډول له افغانیت منکر شو. دا چې څنګه منکر شو دا درته لنډ وایم. د نور یوټیوبرانو په څېر اوږدې خبرې او بې بنسټه معلومات نه خپروم. که مو کله راباندې بې اساسه خبره ثابته کړه ان سبسکرایب مې کړئ او ان هغه هم درکوم. په هر حال احمد مسعود بیګا شپه له ټولنیوز سره په خپله ځانګړې مرکه کې ومنله چې افغان نه دی او حتی د افغان پر نوم شرمېږي. د هغه څخه د ټولنیوز خبریال پوښتنه وکړه چې تاسې تر اوسه د هېواد رسمي تذکیره لرئ که نه؟ لنډغر مسعود ورته په ځواب کې وویل چې نه، هېڅکله زه د افغانستان تذکیره نه اخلم او دا تذکیره زما لنډغر پلار احمد شاه مسعود او پخواني لنډغر چې د افغانستان 2 کلن ولسمشر هم و رباني هم نه ده اخیستې. خبریال له احمد مسعود وپوښتل چې ولې د افغانستان تذکیره نه ده اخیستې؟ احمد مسعود ورته وویل چې اوس وخت کې افغانستان زموږ دښمنانو لاس ته غورځېدلی دی او ملي یووالی نه لري، نو ځکه زه تذکیره نه اخلم. اوس دلته 2 خبرې دي. لومړی خو دا چې دې بې شرمه خبریال هم ترې پوښتنه ونه کړه چې پلار لنډغر دی او رباني ګل پر وخت کې افغانستان آزاد و او حتی هغوی د افغانستان واکمنان وو، نو هغوی ولې د افغانستان تذکیره نه وه ترلاسه کړې؟ دوهمه دا چې ستا پر وخت طالبان دا د 3 کاله کېږي چې پر هېواد مسلط شوي دي، نو تا په دې 13 کلن جمهوریت کې چې نیمایي حکومت ستا او نورو لنډغرانو په لاس کې ولې مو د افغانستان تذکیره ترلاسه نه کړه؟ خو ښکاره خبره ده چې تاسې لنډغران بې ناموسه او بې هویته مخلوق یاست او تل د خپلو ګټو لپاره د روسیې او ایران جاسوسي کوئ. په هر حال دا زما نظر اوس به راشو د پروفیسر جاوید مومند غبرګون ته. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو څارونکي پروفیسور جاوید مومند لیکلي دي لنډغر هېڅکله واقعي افغان نشي کېدلی. شمالي ټلواله هغه ډله ده چې د افغانستان د تجزیې وږي دي. دوی د افغان هویت نه مني، بیرغ یوازې د خپل مشروعیت لپاره کاروي او تل د پردیو استخباراتي لوبو برخه پاتې شوي دي. جاوید مومند زیاته کړې ده دوی نه د ملي ګټو فکر لري او نه هم د افغانانو یووالي ته ژمن دي. په ورته وخت کې آریان یون لیکلي دي دوی له افغانیت منکر د ټولو ارزښتونو خلاف او د هر دښمن تر څنګ ولاړ وي، نو دوی باید همداسې ورک وطن او وطنوالي له شر خلاص وي. خوږو ملګرو ستاسې په نظر لنډغران ولې افغانیت نه مني او ولې د افغان د نوم او نښان ګټه پورته کوي؟ کمنټ کې ولیکئ. زموږ ویډیو شیر او چینل مو سبسکرایب کړئ تر بیا ښې چارې لویه شه.